خدای قسم مونږ نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي یاد خود څه کوي هغوی به عام خبرې په قرآن کې کولې عام خبرې تا به څه سوال وکړو پوښتنه به دې وکړه د قرآن آیات به وي او د هغې جواب به کول عام خبرې عبدالله ابن مبارک حج نه وزګار شوی او په لاره روانو نو یو بوډۍ ښځه یې ولیده شړی په ځان اچولې ده او پټه ناسته ده عبدالله ابن مبارک پوه شو چې دا خو زنانه ده نو سلام پې اچوي ورته وایي چې السلام علیک ورحمت الله السلام علیک ښځې باندې چې سلام اچي نو السلام علیکم به نه وایي السلام علیکی به وایي څه به وایي علیکی بوډۍ ورته څه وایي د سلام جواب کوي ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم د قرآن آیات وایي دا هغه آیات دی چې په جنت کې به دا سلام په جنتیانو د الله د طرف نه اچولی کېږي نو د سلام جواب د قرآن آیات وایي او هغې ته ورکوي عبدالله ابن مبارک ته تپوس کوي چې چېرته نه رالې نو بوډۍ ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له په کنایاتو کې پوهیږي چې ما نه لار غلطه شوې ده لار رانه غلطه ده نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې څو ورځې دې دلته وشوې نو بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وایي چې ثلاث لیال سویه 3 شپې مې دلته وشو ورته وی چې دلته ستا 3 شپې وشوې ته د خوراک څښاک څه چل کې خو دشت بیابان دی بوډۍ بیا ورته د قرآن آیات وایي چې هو یطعمنی ویسقین اے عبدالله ابن مبارک په دې ځنګل کې مال الله روټایم راکوي او بم راکوي هو یطعمنی ویسقین کولی شي بیا ورته عبدالله ابن مبارک وایي چې ته دلته د مونځ څه چل کې دلته خو بم نه ښکاري چېرته نو بوډۍ ورته وایي چې تا قرآن نه دی ویلی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله وی چې اوبه نه وي نو په تیمم وهئ په پاکه خاوره باندې اوبه نشته زه تیمم وهم او مونځ کوم نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې اوس ځي بیت المقدس ته نو دی ورته وایي چې او ځم نو هغه اوښ راوستو کېنولو نو دا پې اوس سورېږي چې دا پې سورېږي نو د عبدالله ابن مبارک ته بیا د قرآن آیات وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے عبدالله ابن مبارک الله وایي چې ښځې وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ ته شا کا او سترګې ټیټې کا زه پردهداره ښځه یم په اوښ سورېږمه اسې نه چې ستا نظر په ما پرېږدي او ته چېرته ګناهګار نه شي بوډۍ ښځه تو نالت د پاکستان په ښځو تو نالت د پاکستان په سړو چې شپه ورځ د دوی سترګې څه ګوري او څه کوي بوډۍ ورته وایي دا حیا به په ملک کې څوک راولي مونږ به راولو مونږ نه خو ځان له چې دی د وانډې غویان جوړ شو
وانډې راته کړي دي او سپېږمې پکې ډوبې کړي دي. مونږ له خو ځان نه د وانډې غویان دي، مونږ هم نام خبره لاړ کوي به څو آسمانی آفت والا پکار دے، آسمانی طبعی والا پکار دا الب کی. عبداللہ ابن مبارک وہی ما شاکڑا سترگے میں پٹے کڑے دا چی پا اوخ سورے دا اوخ منڈکڑا دا تی پریواتا زول رالم ماوی چو بڑای تفخوکش نو دا بڑای ورطبیات سوئی ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. اے عبداللہ ابن مبارک ای چاہتا یو مصیبت نہ رسی مگر دا اللہ پا حکم، مانا بس بد عملی شوی نو مالا پہ خدای سزا راکڑا اپکے گا ما دیوی بیا ما اوخ رونی وہ دا پہ سورا شوا شڑائی پہ باندے زانے واچولا ما دا اوخ پڑینی ولے دا پہ اوخ سورا دا روانی ما زلگیم زان سرس اشعار ویم شیرو نویم نو دے دا پاس نرات آوازو کو چی فقرؤ ما تیسر من القرآن. اے عبداللہ ابن مبارک اللہ وی قرآن کے چکم سے آسانی غلولا شیرنا موایا قرآن وایا. نو عبداللہ ابن مبارک کوئی ما قرآن ویل شوروک چی او سات تیرش تپوس میں تیو کو چی بڑھائستا خاونشتا میرے دشتا نو بیارات آواز کئی چی یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء پختن ڈیرے مکہ و چپ روانس وہ بیا روانم یو سات چی تیر شو بیا میں تی تپوسو کو چی بڑھائستا زامنشتا نو یا بڑھائی راتوئی چی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. عبداللہ ابن مبارک کوئی چیزا پوشم چی دا درے زامن دی دے زامنیو پیغمبرانو نامی پیخی استازو چیزوشی کمی نامی پیخ دی پلونو کمی ایک دی اور جو سڑی لور تاوازو کو سریا سریا نو سریا دی او ڈمی ناما وا نو آغا دا ڈمی ناما ڈما با دا مور خوخشے وا پا لور سریا ناما کے اے تپق برگو کے نہیں خستا نامی خواغا دی چکم نامی خدای تا خوخے وی دا پیغمبر دا بی بیانو وی دا غد لونو وی دا پیغمبرانو دا میندو نامی وی خی نامی خواغوی چکم انتخاب اللہ پیغمبرانو دا پارا کرے ہو صحاباو دا پارا کرے ہو ائمہ مجتہدینو دا پارا مفسرینو دا پارا کرے ہو خستا نامی خدا دی سبزے والا تب نشے ادرے دے غوخی والا تب نشے ادرے دے 1.5 روپے ورځ بدی دیاری کڑی ستاغ بچے بدی تڑپیاوی گی ڈاکٹر تبے نشے بوتلے نو داغ خواگاو مڑا تبا دا چی دا ٹول پاکستان قوم ایرانی ولے دے مڑی تبی نیولی ای مڑا تبا دیتا ہوئی چی پا ترمومیٹر نخ کاری او دننا دننا دا سڑی بدن نو ٹول ملک مڑی تبی نیولے دے دوائی دکان تبا نشت لے دمرا پخبر گرون دے دوی ہیلتھ منسٹری دا ہیلتھ محکمہ پا دوائی قیمت لکلے دے 15 روپے سٹینڈ پہ لگے دے 15 روپو اگا دوائی شی پا 15 روپے قیمت پہ مغزور لکلے او پا بازار کے خرید دا ہول سیل ڈیلرانو سرا پا 25 روپے کی گی الکا والے ہوئی کپنے گرانی کری دی ہیلتھ منسٹر ہو گورا دا ہیلتھ دلتا یو وزیر ہو یو کسا بو ما اور تیل دوائیں گرانی شوئے لالا کئی دوائی مہنگی ہوگی ذرا لسٹ منو بھیج دینا مال دے دا پاگل بچی تا ہو گورا ہیلتھ منسٹری چکار کئی دا ہیلتھ منسٹر حالو گورا اور
څه تباه دي، هر څه غرق دي، معیشت د ملک بالکل مفلوج دی. دا ټول قوم خدای رانیولی دی. بله ورځ 9:30 بجې خو یو ډچ غوندې شوی او انشاءالله چې نور ډچونو انتظار هم کوئ، ټول به داسې پړسېدلي خېټې د ایران په شان پراته یو کارغان به در باندې ټونګې وهي، خلاصېږئ به چرته. نن ټول ملک عیاش او لوفر او بدماش، ښځې لوفر او بدماش او عیاش، هلکان حرامیان ټول لوفران او بدماشان، که د ملا زامن دي زمونږ زامن دي، او که د میاګان دي، او که سیدان دي، او که د پیرانو زامن دي، ټول بدماشان او لوفران. نو د خدای د عظیم قهر انتظار کوئ. د قرآن او د حدیث سره ربط او تعلق ستاسو نشته، ربط او تعلق. نو چې قرآن او حدیث سره د کم قوم ربط او تعلق نه، قوم د قوم به خدای تباه کوي او تماشا به کوي. دام خزا وکنه چې د قرآن آیات وایا او جواب کوا. عبدالله ابن مبارک وای چې دا زامنو زیته ورسېدو، نو ما دی بوډای نه تپوس کو چې ته زما غوندې خبرې ولې نه کې، زه سوال در باندې کوم او ته د قرآن آیات وی او مال جواب راکې. نو بوډای ورته وای چې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. اے عبداللہ ابن مبارک، از د قرآن نه بار خبره ځکه نه کوم چې د بار خبرو حساب بیا خدای له ورکولی نشما. دا خبرې به هم ټولې په حسابي. دا تاسو چې کومې خبرې کوئ، دا مخصوص کوټه تاسو ته د خبرو میلاو ده چې دومره به کې، که دې نه زیاتې دې وکړي بیا به حساب ورکې، او دا خبرې به کې دې نه خوادي خوادي که وکړي د هغې به هم حساب ورکې. نو زه د قرآن نه بار خبره ځکه نه کوم چې بیا حساب خدای له ورکولی نشي. زامنو ته یې ووایي چې ستاسو دا مور قرآن نه بار خبره نه کوي. زامنو یې ورته ووایي چې 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کاله وشو. دا هم ښځې وې که او امام شافعی هم سړی و که. امام شافعی رحمت الله علیه دا څوک و، د کوم ځای و، کوم ځای کې پیدا و، او بیا علم په کوم ځای کې کړی و، دا بیان دی نه. عزیزانو، امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې دی محمد او د پلار نوم ادریسو، نو دی وایا محمد ابن ادریسو. د سلسله د نسب چې ده هغه په 6 پشت کې د عبدالمطلب او عبد مناف سره لګي. عبد مناف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو، نو دا شافعی چې دا د عبد مناف زویو، نو گویا په 6 پشت کې امام شافعی رحمت الله علیه چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو دته شافعی ځکه وایي چې نسبت هغه نیکه ته کېږي چې د غور نیکه نامه چې د شافعی وه، نو د نیکه په نوم مشهور شوی دی ځکه چې د هغه نسبت د پیغمبر د نیکه سره کینی د خپل نوم چې دی هغه محمد او د پلار نوم ادریس. نو امام شافعی ته شافعی ځکه وایي چې نسبت هغه نیکه ته شوی. بیا د مور چې وا هغه څوک وا، د مور چې وا د مور سلسله نسب چې دی د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي. په 3 پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي.
یعنی د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده. پیدا شوه کله ده؟ پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوه. په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو. علما لیکي چې دا څه عجیب او غریب واقعا ولی رونما شوه چې یو طرف ته لوی امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لوی امام د دین پیدا کیږي. نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړه کړه چې دا قصه داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوندی و نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتلی. دا علماء مذاق دی ځکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا یې رڼا کړې وه نو دې وجې نه بله رڼا دنیا ته نشوه راتلی. نو امام صاحب چې موجود و نو امام شافعی ته نه نشو راتلی خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی. عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو دې چې د 9 کالو شو نو قرآن ورته یادو چې د 9 کالو شو نو ټول قرآن بیا یاد کړو. زمونږ د طالبانو نه کله زه تپوس کوم غوټ سړی به دی دا تنبه به د تنې نه پناه کېږي. هلکه څه چل کې استاذ وی قرآن یادوم چیمه سپاره دی ده ویله اوس په درېیمه کې یم نو تر اوسه دې څه خره ساډول خدای دې ورک کا غوټ سنډا به. امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې 9 کاله شو نو قرآن یاد کړو بیا او د عمر چې 15 کاله شو نو موطا امام مالک یاد کړی و بیا. علما ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي ما تاسو وکې دی او موطا کتابونه مخه تکې دی او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې خو او امام شافعی ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول موطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیر کړه. او زمونږ د غټ سرو ته عمر ټول تیر شي یو حدیث ورته یاد نه یو حدیث. خپنه شي تاسو عمر څنګه تیر دی تاسو عمر څنګه تیر یو حدیث تاسو ته یاد نه دی. د قرآن یو سورت درته یاد نه دی یو سورت یاسین درته یاد نه دی تبارک الذی درته یاد نه ده سورت مزمل درته یاد نه دی. هغه د ګړبنو ورونه یې چې منځ کې څه وایي زه پکې 3 ځله قل هو یم اللهم انا نه درځي الله لوی الحمد ناراضي زه پکې 3 ځله قل هو یم. اوسم ده بوډاګان چې دي پویترو کې 3 ځله قل هو وي دوته اللهم انا نه ور. نو عزیزانو عرض مې داو چې یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم ته یاد نه دی یو حدیث. هم خلقو کنا امام شافعی مونږ پشان بنی آدمو او د 15 کالو په عمر کې موطا امام مالک دومره کتاب دی دومره غټ کتاب 15 کالو په عمر کې هغه یاد کړو.
او د 7 کالو په عمر کې ټول قرآن ورته یاد. د دې وجنه عزیزانو هغه قوم به څنګه خورز ګوري چې د کم قوم دا عالمي چې هغې ته یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد نه